په یو کور کې د ورونو په خپل منځ کې نه اتفاقی راغلی ده یا د یو خاندان دی او د هغې په خپل منځ کې نه اتفاقی راغلی ده او یا د ستا یو دشمن دی او ته غواړې چې دا دشمن دی زما دوست شي د دې درو کارونو دپاره یو ډېر آسان عمل دی هغه د سورة الحجر آیات نمبر 47 ونزغنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين دا آیات مبارک دا به 11 وی روزانه 11 خو چې کلم دا آیات مبارک وی نو چې دا کم مقصد د پاره وی هغه مقصد به تصور کې ساتي یعنی د ورونو په خپل منځ کې به اتفاقی ده نو ته به دغه تصور ساتي چې د دوی د خپل منځ کې اتفاق راشي یا د خاندان په خپل منځ کې به اتفاقی ده دغه تصور ساته چې د خاندان د خپل منځ کې اتفاق راشي یا ستا یو دشمن دی او ته غواړې چې هغه دوست شي چې کلم د آیات وی نو دغه تصور کوه چې زما د دشمن دی زما دوست شي بیا چې کله دا اوې نو بیا د اسمان د طرف ته کف وکه او نور ارس الله ته پرېږده الله به دستا معامله اسانه کړي ترتیب ته بیا ګوره ونزغنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين دا آیات د هر فرض منځنه پس 11 به وي او چې څه مقصد د پاره وي هغه مقصد به تصور کې ساتي او بیا به د اسمان په طرف باندې کف وکړي الله تعالی به دې مقصد حاصل کړي